زړور څوک دی؟ له پنده ډکه کیسه. مېرمن په خپله کوټه کې د تخت په څنډه ناسته وه. خاوند هم کوټې ته راغی او د خپلې مېرمنې په اوږه یې لاسونه کېښودل او ورته یې وویل: په دنیا کې زړور انسان څوک دی؟ مېرمن وویل: زه. خاوند بیا پوښتنه وکړه: زړور څوک دی؟ مېرمن یو ځل بیا خپله خبره تکرار کړه او ورته وویل: زه. خاوند دا ځل یې د کوټې تر وره د مېرمن څخه فاصله واخیسته او بیا یې ترې پوښتنه وکړه: زړور څوک دی؟ دا ځل مېرمن په ارامه وویل: د دنیا قوي انسان ته یې. خاوند یې په تعجب ور وکتل او ویې ویل: زه تر اوسه خو د ځان ښودلو چې ته زړوره یې او اوس خپلې خبرې څخه واوښتې؟ مېرمن ځواب ورکړ: تر اوسه چې ته زما څنګ کې وې فکر مې کاوه چې د دنیا تر ټولو ځواکمن انسان زه یم. کله مې له څنګ څخه لرې شوې د کمزورۍ احساس مې وکړ. نوټ: خاوند د مېرمنې لپاره د سفر حیثیت لري، نو هیڅکله د خپلو مېرمنو پر وړاندې مه بې مسؤلیته کیږئ. تاسو هم د مېرمنو په شتون کې د یو معتبر شخصیت په توګه په ټولنه کې ارزښت لرئ. مننه.